د یو رکعت وتر طریقه خو معروفه ده چې یو رکعت وکړي اوس عام چې څنګه یو رکعت کیدای شي د دریو رکعت وترو درې طریقې اولنۍ طریقه ده درې رکعت وتر کول په یو سلام باندې په یو قاعده باندې واضح ده چې سره تکبیر تحریمو یو رکعت کې به درېمو کې به کینی نه به درېم ته پسې به درې رکعتو کې به سلام وګرځي دا یو طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابته ده او حدیث کې راځي کان النبي صلی الله علیه وسلم یوتر بثلاث رسول صلی الله علیه وسلم وتر کول لا يقعد الا في اخرهن او به درې رکعتو کې به بالکل نه کېناستو مګر دا په اخره کې به کېناستو تشهود او واضح حدیث امام بیهقی رحمه الله راوړي نو یو طریقه ده چې دا به صحیح حدیثونو کې ثابت ده دویمه طریقه ده دوه رکعات کول او به سلام ګرځول او به یو رکعت کول دا څومره طریقه شو دا دریمه طریقه شو دویمه عفوا او دا غوره طریقه ده په ټولو کې دریمه طریقه ده چې درې رکعات وتر کول د ماښام د منځ په شان چې دوه رکعات کې به کېنی لنډه قاعده کې به دریم رکعت ته پاسي د په حدیث کې دی امام دارقطنی امام حاکم رحم الله راوړي رسول صلی الله علیه وسلم د وتر د منځ د ماښام موز ما جوړوي او شړې به ماته چې شیخ سعودین یو خبره واضح وي چې استاد موږ سره خصه په دښمنی ده چې سمون کوه غلط دي چې ست کې هغه صحیح دي وګوره کما دي چې ویل چې دا طریقه غلطه ده به دې خبرې سي جوړېدو شړې به ماته دي چې ویل کما ویل خپل جیب نه خبره کوي زه دې کوم خبره کوم سره د حواله او د مولوی صاحب نیم ته پوښ کولې شو د مفتی صاحب نیم ته پوښ کولې امام دارقطنی امام حاکم امام بیهقی رحمهم الله او دا حدیث راوړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې د ماښام د منځ په شان وتر مکوي د ماښام د منځ چې څنګه شکل دی د وتر د منځ دي شکل باندې جوړوي او شکل سره ورکات کول به لنډه قاعده کول به یو رکعت ته پاسېده او به سلام ګرځي دا عام شکل دی بعض خلک چې سبحان الله دې مذهب رزوره مجبوري چې هغه حدیث پری او مذهب سره وانشي چې دي خلکو د قیامت پر ورځ سهل چې کله دوی ته پوښتنه شي چې زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث ته درسېدل خو واضحه تعقب پرې خو باغی د عمل ونکو دغه لپاره د بانیو کړي د سره وسه جواب ورکړي رب العالمین نه د دریمه طریقه ده چې په حدیثونو کې د دین من راغلي ده دا طریقه کول نه پکار او د 5 رکعاتو کولو طریقه چې په حدیث کې راغلي چې حدیث امام مسلم رحمه الله راوړی دی عائشه رضی الله عنها وایي چې یوتر من ذلك بخمس رسول الله 5 رکعات کله 5 رکعات وتر به کول لا يجلس في شيء په یو رکعت کې هم نه کېناست الا في اخرها مگر چې په اخر کې به کېناست 5 رکعات به او به سلام وګرځم 5 رکعات په یو سلام باندې کې په منځ کې وکینې نه اولنې دویم دریم څلورم 5 به سلام وګرځم په منځ کې وګلنده قاعده نشته پاتې کم یو شو وو نه چې سره وو رکعات وتر کوي نه داغي طریقه به په دوه قسمه باندې اولنې طریقه دا چې ټول ورکعات په یو سلام باندې کې امام نسائی رحم الله حدیث راوړی دی پای کې دي چې صلى 7 ركعات لا يقعد الا في اخرهن رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکعات وتر او په اخر کې کېناس یعنی په منځ کې نه ناس نو رکعت وتر کول په یو سلام باندې په منځ کې بالکل نه کې دویمه طریقه د رکعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت ده امام احمد بن حنبل امام نسائی امام ابو داود رحمهم الله هو حدیث راوړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رکعت وتر دي شي کول چې د شپږم رکعت نه بعد په لنډه قاعده کې ناس کله چې د لنډه قاعده نه پاسې دوم رکعت هغه پوره کو بیا به کې ناس په قاعده باندې به سلام وګرځي پوه شوې دي نه هم یا د نه رکعاتو طریقه ده هغه یو طریقه ده په حدیث کې راځي امام مسلم رحمه الله راوړی سعد ابن هشام رحمه الله حدیث ته هغه کې دي چې رسول صلی الله علیه وسلم به نه رکعات وتر کول په دې طریقه چې د دې اتم رکعات نه بعد په لنډه قاعده کې ناس چې کله به د لنډه قاعده وکړو نو بیا به نه هم رکعات تر پاسه چې نه هم رکعات به پوره کو به په قاعده کې نه به سلام وکړي د دې ټولو یو طریقه ده سوی د کم یو سوی د دریو او د وو او د یو رکعات یو طریقه ده د 5 یو ده ښه بعض علماء دا وایي چې یو رکعات وتر ومشتي نه د یو رکعات څه طریقه ده دوه رکعات به کوي او بیا په اخر کې یو رکعت کوي دا ټول شو ټول یو رکعات شو او زه ګوره په مخه دا خبره کوم چې کلم زمانه څخه خبره اوري نه په سړی سینه په یو دماغ په سوچ کوي او کله چې بیا څه قسمه اشکالو نه درس په اخر کې بیا ویل شي دیری تطلب دیره کې به په شا خبرې کول چې ما تر دې خبرې جواب معلوم او د دې شو یو دغه یو د غلطه یو زموري شه دا مفتي شه ځل ګرم پلانې ګرم مفتي شه بلا مولي شه بلا تعالی مال ټول د پکاري چې کوم ځکه غلطه خبره وینو مخامخ ودا غیرت کو اوس چې کوم خبره بیانو ښکارې بیانو کو پټه ښکارا اوس دې شو وایي زما د خبره غلطه ده ځه موږ دې شو وایي زما د خبره سوا غلطه نو چې اوس دا غلطه خبره ما ښکارو کړه نو د دې رد به ښکارې کیږي چې ډېر خلکو ته دې خبره پته لګېدلې نو اوس ته په کمره کې
یو سوره کې ته دا خبرو کړ چې خبره غلطه و نو دا خو تا واورېده او ته پوه چې دا غلطه و او تاسو سره دوه درې کسان نه هغه ته پته ولګي چې دا خبره د مولوی صاحب سو غلطه و د دې جمعات کې چې خلکو خبر اورېدو ته دا خبره رسېږي دا غلطه و دا غي حل بیا دی چې ته ټول خلکو مخکې ماته وایي چې دا خبره غلطه دلیل بداري یا پلانې مولا دا وایي یا مفتي صاحب دا وایي مفتي صاحب هم راشي مولوی صاحب هم راشي را سره وکیل څنګه غوي چې دا خبره دي او موږ متعصبین کې نه الحمدلله چې څوک زموږ غلطي ثابت کی دا غینه سکند پکې نه لګو واپس کیږي ځکه چې زموږ کار د حق سره د حق چې چرته تاویږي موږ سره تاویږي چې د مولا سره نه تاویږي نه دی ملک سره نه دی خاص کتاب سره د قران او حدیث نه علاوه چې کتاب لاغي سره او چې کوم ځکه حق موږ سره مرګري او چې وسره لار سپاکي لار سپایدا کار کوي او موږ نو چې دغه شان کمو او موږ چې په معاشره کې د سپایدا کار څه په اسانۍ سره نه کوي چې کوم سره لار سپاکي او دیګو رسمه په سره کومه چې ستاده مسله غلطه او دلیل راته چې دغه سړی تندې کولو او دې په دغه مسله کې زمانه ډیر پوهه او دا منم او د ټول خلکو مخ کې چې په دې مسله کې خطا شي چې دا دین دې څه غب خو نه چې خپل خبره مې راټینګ کړې که غلطه او که صحیح ده خو زمانه د ځکه زم چې صحیح ده الله نه ویریږي او حق اوري او به باغی باندې عمل کول توفیق سوال کوي د الله او چې کلم ته حق اوري او عمل دې بني شو کول نو په ځان باندې ویریږي چې الله سبحانه وتعالى ستاسو رب بن کړي او الله چې رب بن کینه لار به د جهنم طرف ته همیشه چې حق اوري باغی باندې عمل کول کوشش کوي